تاسو چې کله دانه ورکوي بل دانه ورکوي کنه تاسو ته لاله دا پکې زما د طرفه انا هغه څنګه ستاسو د طرفه چې تل کې وزن کم بالکل به موږ د ورور دا شي چې بیا مو کوئی روټ دې کانی حفاظت کوي بالکل بني صحیح بالکل بني خیال دې اوسه بالکل وګوره دې ته ونیسه سوره فرق کوي کانه رسپکت لاله کانه رسپکت تورې غلط صبر کا زما کانه درون نه ها جی دا درون دا سوجه دا فرق ته جی کانه دا څه فرق دی دا وزن کې فرق راځي جی لالا زما خبر ګوره زما خبره زه تاسو راغلم ته ما سره نه راغلم زه تاسو راغلم زمونږ رونه زه بار بار وام چې اخرت ځان له خرابوي روري کنه قسم دې ته نه خبر راکه ته مال راکه لک صبر یو منټ صبر وکړه دا خو زما غ 2 کیلو دی راشه دا والدي فرانیز دیش ور یو منټ صبر دا 2 کیلو دا ما راوړل کنه زه د صرف وام چې دا کانه دی غلط دی لرکا دا 2 کیلو نه ما راوړل دي تلر کروي دا کانه لرکا دا ما چې کم 2 کیلو دا غره دا د 2 کیلو دی دا مې کی خود کانډه دا په درون دی د سپک دی اورګه لک صبر یو منټ راشه دی خو نس راشه دی خو دا کانی ګټي راوړي دي را دي خوښه ډوډر دی وای دا ګټي دي لالا راشه دا ګټي دروړي دي کنه بیا وای بدنامي د غریب بدنامي کنه نو دا غریب خپل ځان بدنامي کومګه بدنام دا خپل ځان بدنامي راشه لکه دا وسوګو لوډر راتم پری خود راشه دی خو راشه لکه دی خو دې کې 2 کیلو ما ته خو 2 کیلو دا پری دا 2 کیلو خو 2 کیلو دا ګاډي د چا دی یار دا ګاډي د چا دی د کم یو ولکه دا د چا دی دا ګاډي راشه لکه محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی دا زه په شروع میله کې ولاړې ما دا 2 کیلو کانې مې ځان سره خپل راغسته دی خو چې کم مسلمان لا انو کانې کمزور دی کانې کم دی چار چاپیره ګاډیانې لګېدلي بیا وایي هر یو مایک وایي غریب لځي غریب له به نه ځي چې ټول رسي یوه غل دکه غریب دی دا زما خپل 2 کیلو کانې ما ځان سره راوړی چې په کمه کانډې چې کومه زما کانې پې دروند دی د هغه کانې سپک دی دا ډکه دا دی خالي کړی دی دې ځای دا درې زما خبره وره چې کم رزق ګټي دا تخپلو بچو له حق حلاله کې ته په دې سور نور ناسې دې له خو نه نه چې شوکې ته ناسې خو چې کله ستا کاڼې کم دی وزن دې کم دی وروړه دا چک ځان غر کې په دې ښه قومونه تباه شي قسم په خدای په بله میله نه ځان سره پوره ټیم راولو که د کم سړي په کاڼي کې دا کوتاهي شوې وه دا کمی و نو پرېږدم نه بیا به بوزمه په دې بوزمه چې دی ته یو عبرت جوړ شي دا غذابونه په دې باندې ډېر ښه قومونه تباه شوي کم صورت دی لالا څه وایي دغه شی کم ټول دا کې که نه و چې بل د تلي نو سیده ځان دپاره تلي نو دا کم تلي بل دپاره کم تلي ځان دپاره سیده تلي دا قرآن کې دا صورت دی دا ګوره زما 2 کیلو دی که نه هغه هر څه ورته ولین زما 2 کیلو باندې دروند دی زما 2 کیلو باندې دروند دی زما مطلب د دې پروګرام دا دی وروره چې دا شی سیټ کا دا شی سیټ طریقه کیلو دا 2 کیلو بدل کرو دا 2 کیلو بدل او دا نن چې لړ شي طریقه راته زه ښیم دا چې لړ شي کمپیوټرایز کنډه به وګوري چې د چا سمه کنډه نشته خو چې د چا سمه وای دا ما ته 2000 ګرام برابر نو دا ته ولې دی نه خبر نو دا خو چې مونږ د حکومت په دې باندې دا څه لیکلي دي خو زه نه پوهېږم دا 2 کیلو دی د حکومت خو زه به هر سهار راځم دا به د کمپیوټر له وړم دا به تلمه زما کاروبار دی ته ما سره دا نیکي وکړه مهرباني وکړه بله پیره راوړه په دې ټوله میلې وګرځه ستا نه چې مونږ وانغسته بیا خبرې ډېرې سر یو ورور خو ځان غرق نه دي ګوره هر سړی راوتی دی خپلې مزدورۍ دپاره چې بچو له 1 روپۍ دوه نو زه هم وګټئ بچوله وګټئ هر سړی وایي چې زما د بچي د بل نه پیزار ښي هر سړی وایي چې زما د بچي د بل نه کپړې ښي خو زه وایم وزن دی په وزن کې کمې کوتاهۍ مه راولئ ښه قومونه پې تباه شوي دي قسم په خدای دا د پیغمبر اسلام دعا ده د دې کاڼي د لاسه د دې وزن د لاسه ښه قومونه تباه شوي دي
نو کم سړی چې یو کاروبار کوي یو وزن والا کار دی نو دته زما جزانه ریکویسټ دی جزانه درخواست دی چې روره مهرباني وکړه کنډه دې سمه کړه بل چې کم سړی چاله ځي که نه نو کنډه پې چیک کوي کنډه پې به دې چیک کوي چې هغه ته مطلب دا دی چې بېخیري ونه رسي او تاسو ته هم راونه رسي زمونږ د دې پروګرام مطلب دا دی چې خپله معاشره سمه کړو دا خپله سمه کړو عمران خان پرېږده نواز شریف پرېږده مونږ خپله ګناهګار یو په غټه سطح پرېږده مونږ خپله ګناهګار یو مونږ دا خاکساران واړه چې څومره ګناهګار یو دونه دې د پاسه بل ګناهګار نه کاڼي چې کولو طریقه دا ده چې دا کاڼی هر څوک پېژني چې دا برابر دی د دې وزن طریقه د دې ځای نه پته لګي چې دې ځای کې دا دغه دی لرې کړي دې کې چې کوم دغه لګېدلي دا راوباسي دې سره وزن کمیږي دا سکت هم دی راوباسي دلته چې کم میله کې ټول کاڼي ګوڼې هغې کې دا شی نشته دا شی ترې نه هغې لر کړي سورې خو پکې هغه دې دپاره کړی چې د دې وزن برابر کړي دا هغې دپاره هغه ټایم وکړي چې سډن دی کې لږ ډېر کمې به شي هغه سیده پکې کماړی چې هغې خپله ایمانداري کړې ده هغې کړي د هغې نه بس دې د پیسکش حرام کې دا ترې نه وباسي او د لږ وزن نه چې دی یو ډېرې خي ټول ورځ کې حساب کو چې 100 ګرام وزن دی یو نه هغه لر کوي ماښام پورې حساب کو دی په منونو ته دی د حساب رسېدلي منونو ته حساب جي د څاڅکي نه باران جوړ شي که نه جي نو موږ د چا بېعزتي کول نه دي خو زمونږ خپله معاشره ده زمونږ ملک دی یو پښتانه یو مونږ چې د یو بل کې چې کومې غلطیانې چې دا راونیسو غرق کېږو ورځ د رده ده چې تباه کېږو دا وجه دغه ده یو راته صحیح وښایي چې زه ووایم زه وله انعام ورکړم 5000 روپۍ مېړه نه وخوري زه وله انعام ورکړم ټول غلط دي نو دا خو د خپل څه ویل غواړې نو بس موږ څه وایو دا د دنیا دغه دی مونږ نه دې خو رانږدې شه لږ رانږدې شه مونږ غریبانان د ټولو نه غټ غلي یو که نه دا مالدار د ټولو نه غټ غلي دي نه خبره غریبانان نه ده خلک د میلې ته راړي دې دپاره که نه چې مثال بار اوس 600 روپۍ دړی دی دلته موږ په 500 ورکوو قیمت هغه دی خو صرف د وزن کې فرق ورسره دی کې خپلې پیسې په دې کې راوباسي حالانکه وزن ډېر سخت ګناه دی وزن دا یو پکې وایي چې لکه دا ټماټر مې درله درکړل دا دوه زما د طرفه ولې دا چېرته دا خلک دې ته ګوري عام دوکاندار سره چې ورشي هغه سره ډاکټران تله پرته وي په هغې کې هغې وزن برابر وي هغې کې دوکاندار هر څه برابر وي دې کې چې دې کې دوه ته سیوا راوړي دا غریب خلک یې دې ته خوشحالي کې دلته ساده خلک ټول راځي چې دوه ټماټر سیوا وړي یو میله کې 10 روپۍ ارزان وي او 2000 دانې سیوا هم راوړي دا راته ووایه ورورې موږ له دوه ټماټر سیوا صحیح دي که نه وزن پوره صحیح نه موږ له وزن پوره صحیح دی موږ له دوه سیوا صحیح نه دي اصل کې وزن دی چې هغه ته هم فایده یو او چې څوک وړي هغه ته هم فایده وي هغه ته په دې فایده چې د هغه آخرت لپاره نقصان نه کېږي چې وزن صحیح یو لاله راشه لږ راځي خوش راځي خوش ته راځي څنګه د خپلې خوښې څنګه لږ دا کوم که دکاندار د خپلې خوښې سیوایي ورکوي یا خیر دی خو ټول کې کمې بالکل غلط شي لاله دا کاڼې دونه لږ معمولي ونیسه لاس راسته که مایک مې هم نیسلی وروره سیوا دې نه ورکوي سیوا ته ضرورت نشته خو دا پوره دې ورکړي او بالکل دا خبره صحیح ده او یقیني پوره مړه تاسو خبرې نشئ کولی یاره د رسول خاطر وکئ د خپل حق تپوس هم نشئ کولی قسم په خدای را موږ چې تباه یو موږ د خولې نه خبره نه راوځي یاره نو نه دي پکار چې خپل حق موږ له صحیح راکوي دنیا کې یوه تله پترېږي مسلمانان یو تله ده کنډه ده انصاف تله دې ولګي او موږ له دې یوه دانه سیوا خپل حق دې پوره راکړي الله بالله قومونه تباه شوي د وزن د تباهي بالکل قامونه تباه شو د وزن حاجي صاحب لږونه کې ټایم راکړئ خفه کېږئ مې یو 2 منټه خیر لږ راشي یو 2 منټه راکړئ یو 2 منټه راکړئ ګوره چې د خپل حق تپوس نه کوو که نه دا په مونږ باندې چې دا د بوزدل نه بوزدل او دله قوم راځي که نه دا وجه داره زمونږ د زړونو نه د مسلمانۍ او د پښتونولۍ هغه یره تلې ده دا مونږ ډرپوک شوي یو کم قوم چې ډرپوک شي دی خپل حق نشي اخیستی یو غل یو کور ته راواړي ده هغه ورته غږ ونه کوي پرېږده پلان کې و راغلی و بل از به ورکر راشي کمرې ته به ورته تلي بیا به ورسره څه کوي نو دا زمونږ د دې پروګرام مطلب دا دی چې خټ شي لګا نه ټول ملک لوټ کو واش وی حاجي صاحب واړه غله چې کوم د سیوا دي که نه دا غټ غله سیوا او واړوم سیوا ټول سیوا مننه لاله بخښنه غواړم سپینګیری زما مشرې د پلار په ځای مې یو څو خبرې سره کومه حاجي صاحب کم یو پکې دروند دی کې تا ته کم یو هغه یو دی خو زما دی زما کاڼې پکې آوازه کوي ستا دا کاڼې سپک دی دا څه وجه څه وایي بس دا حکومت دغه دا معمولی ولغونده چې معمولی دغه دی معمولی دی که نه لاله خفه نه شئ رانه صرف کاڼې مې لږ چې کو اکثر دې تلو کې مسلې دي موږ ته څه مسله نشته خو تاسو رانه خرابوئ ځکه چې دنیا ډېره وګټو اخرت هم خراب وي که نه بخښنه غواړم ښه جي زموږ د مشر په ځای نو کوشش کو چې دا پې بیا سیوا ورکو ښه
لکه مطلب دا چې دا یو چکه به سیوا ورکړو یو چکای به په سیوا ورکړي صحیح ده نو زما لپاره کزان د بس ټول دنیا لپاره د الله لپاره چې الله ته مې غاړه خلاصي اوس ورته پته ولګي دا بالکل هوا ځکه حساب د زری زری دی نو مونږ زمونږ مشر ډیره مننه خوشحال محمد मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी